کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر۔ د جمعیت طلبه عربیه د یوم تاسیس په موقع باندې د جمعیت طلبه عربیه لزلا مردان ته منتظم مولانا نسیم الله په موجودګۍ کې داغه د ملګرو د پښتو پوینټ ټي وي سره خصوصي خبرې اترې په دې ریپورت کې ګورو۔ نن جمعیت طلبه عربیه یوم تاسیس ته په دې ورځ باندې 10 محرم الحرام باندې جمعیت طلبه عربیه د دې بنیادي ښودلی شوی، یو څو نوجوانان هغوی راجمع شوي د یو څو مقاصدو لپاره. هغوی کې لومړنی مقصد اتحاد امت و چې دا علما خاص کر او نور امت بالعموم دا په فرقو کې تقسیم شوي دي. جمعیت طلبه عربیه مقصد دا دی چې دین یو ملت او یو قوم جوړ کړي، چې دا یو ملت دی مسلمان. نو د فتوا بازو ناکم بازان ګرم شوی دی، نو دې سد باب دی. دویم دا دی چې اختلاف ښه شی دی، اختلاف رای دا خو ضروري دی، اختلاف رای نه بغیر معاشره نه چلي. اختلاف رای په خپل حدودو کې وساتلی شي، اختلاف رای نه د ګمراهۍ او د کفر مسله جوړه نه کړی شي. فروعاتو کې اختلافات دي او هغه برداشت کېږي. او بله خبره دا ده چې جمعیت طلبه عربیه مقصد دا دی دیني مدارسو طلباو کې صلاحیت پیدا کړي، هغوی پټ صلاحیتونه هغه معاشرې ته ښکاره کړي. چې دیني مدارسو طالب علمان دې ژبې هم زده کولی شي، دې انګلیش هم زده کولی شي، دې عربي هم زده کولی شي، او دې سره سره دې ټیکنیکل ایجوکیشن هم حاصلولی شي. دا مختلف صلاحیتونه دې معاشرې ته ښکاره کړي. جمعیت طلبه عربیه دا مقصد دی. او دغسې جمعیت طلبه عربیه مقصد دا دی چې دیني مدارسو کوم فضلا دي علما دي دې معاشره کې یو فعال کردار ادا کړي، په معاشره کې رک نه شي بلکې د معاشرې یو ښه صالح عنصر چې دی دا جوړ شي. دا پیغام دی د جمعیت طلبه عربیه په دې یوم تاسیس سلسله کې. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلا جماعت کا لشکر پیغام محبت کا لے کر، ہر بستی گھر کوچا ہر گھر چنتا ہوا نفرت کے پتھر ہے